د ننګرهار هسکې مینې ولسوالۍ غلنۍ سیمه کې د قمر خیریه بنسټ له لوري د غلنۍ ابتدایي ښوونځي ودانۍ جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د قمر خیریه بنسټ د ننګرهار مسؤل عادل خان شینواری وایي په دغه ودانۍ 40,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی چې 8 درسي او 1 اداري خونه لري. په دغه ښوونځي باندې جمله مصرف راغلی دی 40,000 ډالر مصرف پرې راغی د 5 میاشتو تقریبا تر 6 میاشتو په جریان کې دغه ښوونځی ورغول شو. د تعمیر کې چې دی 9 اتاقونه دي چې یو اداري خونه ده او 8 صنفونه د شاګردانو دپاره برابر شوي دي. د غلنۍ ابتدایي ښوونځي مدیر محمد قاسم شینواری وایي له دې وړاندې زده کوونکو د شنه اسمان لاندې زده کړې کولې او له ګڼو ستونزو سره مخ وو چې د تعمیر په جوړولو سره به درسي بهیر له خنډ نظر پرته ترسره کیږي. نو زموږ تعلیمي بهیر مغه وخت کې دغه د باد او باران او جمعات او مثلا باغچه او لمر او سوره په دغه وجه نه ټاکنه وو. الحمدلله اوس په دغه حالاتو کې چې دغه مکتب موږ د قمر بنسټ له خوا جوړ شو او زموږ د خپل اسلامي امارت په همکارۍ باندې دغه پوره ملاتړ باندې دغه مکتب تعمیر موږ ته جوړ شو. ان شاء الله دغه ستونزې به قرار کړ ټول حل کیږي. د پرانستې په دغه مراسمو کې د ننګرهار پوهنې رئیس مولوي محمد شریف حلیمي ډاډ ورکړ چې د ښوونځي درسي کتابونو او استادانو د کمښت ستونزې د حل ترڅنګ به د ابتدایي ښوونځي د منځني ښوونځي درجې ته لوړ کړي. نو بیخي ان شاء الله عزیز موږ اطمینان ورکو چې کوم اول د تشکیل موضوع ده چې ان شاء الله عزیز د تشکیل بم خدای کو چې څوره ضرورت ان شاء الله عزیز به ور برابر کو کوم چې درسي کتابونه دي ان شاء الله عزیز دغه اطمینان ورکو چې هغه موږ ورته برابر کو او کوم چې د فیصله د ابتدایي د یا د متوسطه باندې بدل شي یا په لیسه باندې ان شاء الله عزیز بالکل د خلک مستحق دي موږ باجل کوشش ورته وکړو چې ان شاء الله عزیز د ترتیبونه موږ ورته وکړو بیخي اطمینان ورکو کړي خدای رضا وانشي. دغه خیریه بنسټ د مسؤلینو په وینا له دې وړاندې ټول هیواد کې شپږو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي چې له جملې ننګرهار کې 2 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شوې دي.